کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورونو کې د روږدو کسانو شتون هغه لاملونه دي چې ډېر کله ورڅخه میرمنې په نشي توکو روږدې کیږي. دېرش کلنه شکریه چې اوس یې د کندهار په نشه د روږدو میرمنو په مرکز کې درملنه روانه ده وایي چې په نشي توکو اخته کېدو یې کورنۍ ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کړی و. بله گفتم میوارم قدم بود مثلا خلق تنگی میکرد برای بدرت میگفت دیگه میکرد باز موصلی ما تنگ میشد خلق ما تنگ میشد باز میرفتم این نشه را میکردم خدا آرام میکرد. په نشه د روږدو میرمنو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې تازه یې په کندهار کې په فعالیت پیل کړي په عرضي بڼه د میرمنو درملنه کوي. دلته چې دی لکه څنګه چې خپله زموږ شفاخانه د معتادینو د درملنې شفاخانه ده نو د دې تداوي هم یو عرضي تداوي موږ دې ته کوو. داسې تداوي نه ده چې عرضي تداوي یعنې هغه اعراض او علائم چې موږ په دې کې وینو کوم مواد چې موږ پر دې کاته کړو په دې کې چې کوم اعراض رامنځته کېږي د دغه تداوي. په کندهار کې په نشه د روږدو میرمنو د درملنې د مرکز مشره ډاکټر نسیمه وایي چې د روغتیا وزارت د تګلارې له مخې په نشه روږدو میرمنو ته د درملنې ترڅنګ لنډمهاله حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. اوس فعلا 2 میاشتې کېږي چې په فعالیت یې فیل کړی دي نو زموږ کارکوونکي ځي ساحو ته هلته خپل په ساحو کې خپل کونسلینګ کوي مریضانو ته نو د دې هلو ځلو په پایله کې 15 مریضه موږ فعلا د بستر د ځان سره لرو چې 15 مریضان په بستر کې لرو چې هغه تداوي کېږي تر تداوي لاندې دي او نور مریضان موږ ته منتظر دي چې هغوی په د فکر په مرحله کې دي هغوی فکر کوي او موږ هغه ته څو وارې خپل کارکوونکي ورستو تر څو هغه آماده کړي به یې راوړي. افغان دولت که څه هم د نشي توکو د له منځه وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه ډالر لګوي خو لا هم افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې پکښې زیات نشي توکي تولیدیږي او ګڼ اوسیدونکي د نشو په بېلابېلو ډولونو روږدي.